ما تاسو سره وعده کړې وه چې تاسو ته به د هغه موضوع په هکله که چیرې تاسې هېڅ ډول قانوني اسناد نه لرئ نو څنګه ځان ثابت کړئ د هغې په هکله به تاسو ته زه معلومات درکوم او تفصیلي ویډیو به شریکوم. البته همدغه ویډیو دی تر اخره وګورئ او نور خپل دوستانو سره هم شریک کړئ. ویډیو به شاید تر 7 دقیقې پورې وخت ونیسي نو تاسې غوږ ورته کیدئ، کیدای شي ستاسو په درد وخوري. هغه ورونه چې نه پاسپورت لري، نه تذکره لري، نه هیڅ نوع اسناد، دوی باید څه وکړي؟ ګورئ، اول کله چې تاسې راځئ د خپل د هویت نور تاییدي او اضافي شواهد وړاندې کړئ. بیا مثلا دا شواهد په دې هکله باندې دی چې تاسې کولی شئ چې د خپل هغه نور د قضیې پورې اړوند سیمه ییز معلومات ورسره شریک کړئ، یا د دودیز یا ځانګړي مهارتونه چې تاسې لرئ. خو دا په څه رقم مثال یې وایم چې تاسو ته واضح شي. تاسې کولی شئ چې د خپل پلار، ورور، خویندې، مور کوم نومونه چې تاسې په اوله کې ورکړي د هغوی د تذکرې او د پاسپورت کاپیانې راوغواړئ، ورته ارائه کوي. بل د خپل د تذکرې د کندې نمبر هغه ډیر زیات مهم دی چې هغه ورته ورکړي چې تاسو کولی شئ په افغانستان سره تماس ونیسئ چې آیا زه په دغه کنده کې ثبت یم او که نه یم. ځکه کنده همغه شی دی چې دوی رجسټریشن فورم ورته وایي، البته چې په هغې کې تاسو باید رجسټر اوسئ د یو تبعي په حیث چې د افغان هغه تاسې لرئ. نو دا شی ډیر زیات مهم دی، دا باید تاسې ورکړئ. او بله مهمه موضوع د ژبني ازموینه ده. کله چې تاسې هغه د خپل ژبني ازموینه هغه لهجه چې لرئ، ځکه په هر افغانستان کې په هر بخش کې یو مشخص لهجه موږ لرو او هغه لهجه خپله د همغې منطقې شناخت دی. تاسې کوشش ونه کړئ چې په نورو ژبو باندې خبرې وکړئ، همغه خپل لهجه باندې خبرې وکړه. اوس که زه راشم په خوستي باندې خبرې وکړم، پښتو دی ولې خپل مشخص لهجه لري، قنداري خپل مشخص لهجه لري، موږ د مشرقي خلک خپل مشخص لهجه لري. همدغسې په افغانستان کې مختلف خلکو خپل مختلف لهجې دي، او ولو که هغه په دري ژبه باندې یا په پښتو ژبه باندې. اوس که چیرې یو هزارګی راځي خبرې کوي په هزارګي باندې، او دا خپل یو هم مشخص ژبه ده، مشخص لهجه دی که نه، حال دا چې ټول همغه دري نه اخیستل شوی دی. دا نور په همدغه شکل باندې تاسې باید همغه ژبني ازموینې شیان هم باید ورته وړاندې کړي. د مثال په توګه ته باید خپل د مکتب تصدیقنامه دې ورته ورکړي چې هغه ستا هویت ثابتوي، د مدرسې د کلوستۍ هغه باید ورته ورکړي، پوهنتون د کلوستۍ د هغې باید ورته اسناد وړاندې کړي. که چیرې ته پاسپورټ او تذکره نه لري، دا بیا تا سره واقعا مرسته کوي، همدغه ستاسې هویت ثابتوي. او بل مهمه موضوع دا دی چې په کلتوري یا ټولنیز شواهد باید تاسې وړاندې کړئ. که ممکن وي له افغانستان څخه د احتمالي خطرونو یا قومي تاوتریخوالی چې هلته شته، سیاسي فشار یا جګړې نړیوال راپورونه چې هلته جوړ شوي دي، هغه راپورونه البته چې تاسې دغه آخري کلونو کې ترلاسه کړي، دا نه چې د 10 کلو مخکې راپور تاسې ورته وړاندې کړئ. او بل تر ټولو نه مهم خبره دا ده چې هغه عکسونه تاسې خپل هیواد کې چې اخیستې دي، په مختلف بخشونو کې تاسو فعالیتونه کړی، د هغه عکسونه یا ویډیوګانې چې لرئ تاسې ورته ورکړئ چې دا واضح شي ورته چې ته واقعا په افغانستان کې وي. نو یو کس چې په افغانستان کې دا فعالیتونه او دا عکسونه لري، په دې معنا چې دا په کلتوري او ټولني بخشه کې هم دوی فعال ول. بل ډیر زیات مهم خبره دا ده چې تاسې د نړیوال ملاتړ سازمانونو راپورونه چې خصوصا لکه د یونیسیار چې په مهاجرین او په مهاجرینو په هکله او د پناه غوښتونکو په هکله باندې دوی نشرهیي، هغه باید دوی سره شریکې کړي. دا ډیر تر ټولو ډیر زیات مهم ده چې دا راپورونه باید تاسې ورته ورکړئ. او بل هغه اسنادونه چې د شهادت ورکولو اسناد تر عنوان لاندې دی، دا ډیر زیات مهم دی. که څه هم فزیکي اسناد شتون نه لري، تاسې کولی شئ چې کاپي د هغه راوغواړئ او دا ورته ورکړئ. مثلا د کورنۍ، دوستانو یا د هغو خلکو لخوا چې په افغانستان کې پاتې شوي دي. اوس زه درته مثال په ډایل وایم، ستاسې د ملک د قریې او یا هم ستاسې د کلي د گذر هغه مسؤول شخص، مسجد ملا امام، دغه خلک که چیرې په لیکلي بڼه باندې تاییدوي ستا نوم، ستا هویت، ستا مثلا دغه اوسېدلو ځای دی، تر څومره وخت چې پاتې کېږي، حتی ته 15 وخته خپل مسجد کې حاضر وي، مونځ دې کوو او مکتب کې حضور درلوده، ستا د سرمعلم یا د معلمینو هغه تاییدي چې هغه دوی ولیکي، تایید کړي. او خپل اوس نړیوال هغه پیشرفت کړی دی، نړیوال ټکنالوژي ډیر زیات پیشرفت کړی دی، په هغې کې تاسې کولی شئ چې هغه نړیوال ټکنالوژي په اساس
تاسې خپل د هغوی ایمیل آدرس، شماره او دا شیان هلته په هغې کې ورته ذکر کوئ چې هغوی دې نه ګټه واخلي. او کله چې تاسې خپل ایمیل او د اړیکې شماره ورته لیکئ نو هغوی کولی شي چې په دې کې تاسو ته زنګ وهي او د هغه زنګ په اساس تاسو سره په تماس کې شي. او البته هدف مې دا دی چې هماغه خلکو سره چې ستاسو په هکله باندې معلومات ورکړي. او بل آخري موضوع ډیر زیات مهمه ده چې شخصي بیان. کله چې تاسې راځئ خپل شخصي بیان کوئ دروغ مه وایئ. دا اول شی دا خواهش مې دا ده چې تاسې خپل دروغ مه وایئ. کله چې تاسې دروغ وایئ او یا په دې خپل کیس کې بشپړ توضیحات نه ورکوئ نو تاسو ته بل ستونزه جوړوي چې دا ډیر زیات مهم دی چې تاسې باید دروغ ونه وایئ او کوم شیان چې تاسې لرئ هغه باید ورته ورکړئ. زه پوهېږم چې اکثرا افغانان چې هغوی نه مشاورین دي نه حقوقدانان دي خپل کیسونه تاسو ته یې راکوي. زه چې راغلم هغه به 20 کاله پخوا راغلی، ما والا خپل تذکره ورنه کړه، ما والا ورته خپل پاسپورټ پټ نه کړه، عمر مې کم ورکړه، زه قبول شوم. دا حماقت دی. دا کار که تاسو کوئ دا حماقت دی. دا حماقت ونه کوئ. او څوک چې تاسو دا مشوره ورکړي هغه هم احمق دی چې دغسې یو کار کوي. ځکه ماته د تېر هفتې راهیسې 3 کیسونه افغانانو سره ما خبرې کړي دي، مشورې مې ورته ورکړي دي. هغوی همدغه موضوع چې ماته فلانی کس پخوا راغلی و، ماته ویل چې ته پاسپورټ دې مشکه او تذکره دې مشکه پله واچه او ځان ماشوم ورکړه. دلته دې ګوره د طبي موضوعات ډیر زیات مهم دي. تاسې تعیین سن یا تثبیت سن ستاسې کوم غټه مسله نه ده. ډاکټر ته دې راجع کوي، ستا هډوکي او ستا غاښونه چې معاینه کړي، ستا عمر درته وباسي چې ته څو کلن یې. نو کله چې ستا دغه یو دروغ تثبیت شو ټول که 20 کاله هم تېر کې ستا ته قبولي نه درکوي. ستا اسناد به همدغسې پینډینګ حالت کې او ته به قبولي نه اخلي او سرګردانه به ګرځې او ځوانۍ کې به بوډا شوی. ځکه اکثرو مسافر او د هماغه دوستان چې بیچارهګان منفي کېږي همدغه حالت کېږي. عمر به یې پوښتنه وکړي څو کلن یې، 23 کلن ټول ویښته به یې سپین وي، 25 کلن ګیر او ویښته ورته وګوره هغه به 70 کلن ښکاري. نو دغه عقلو د ورونو او خویندو په هکله فکر وکړئ او هغه خلک چې دغسې مشورې ورکوي هغه د دغسې فضولي او بې بنیاده مشورو څخه د لاس واخلي. که کومک کولی شي نو راجع کوي یو ښه مرجع ته چې هغه په همدغه شیانو باندې پوهېږي، آګاهي لري او په دې کې تجربه لري چې ورسره مرسته وکړي او تاسې هم دغسې موضوعات ته غوږ مه ږدئ. نو که چیرې تاسې دغه ټول موضوعات سره یو ځای کوئ چې ما تاسو ته وویلې، زه به اوس بیا درته راشم خلاصه ته یې چې تاسې د خپل د هویت د تاییدي لپاره اضافي شواهد چې مثال مې ورکړه، ژبني ازموینه چې مثلا مکتب و پوهنتون او د مدرسې اسناد، کلتوري یا ټولنیز شواهد تاسې باید وړاندې کړئ چې تاسو ته مې ویلې چې هماغه د کلي ګذر او د ملا امام د مسجد او دغه د نورو خلکو تاییدیه اخیستل، د استاد د مکتب یا د سرمعلم، د نړیوال او ملاتړي سازمانونو راپورونه چې هغه په آخره کې د افغانستان په هکله باندې نشر شوي لکه د یونیسیار راپورونه او هغه شهادت ورکولو اسناد چې خلک راځي تا په هکله باندې حتی ستا نږدې ملګري او دوستان چې تور سره په تماس کې هغه هم کولی شي چې خپل ایمیل آدرس او خپل نوم ولیکي او یو نامه ستا په نوم باندې ولیکي چې ولیکي چې زما 20 کلن ملګری دی او سره یو ځای ولیو. دا د مکتب د ټول د دورې څخه تر اوسه پورې اوس چې د پاسپورټ تذکره ترې ورکه شوې ده، لاره کې پاتې شوی یا شکېدلی دی یا سوځېدلی دی یا تېنه بیخي لاره کې اوبه وړی دی، هغه خو جدا موضوع ده. او په آخره کې خپل شخصي بیان هم باید تاسې صادق اوسئ، پاک اوسئ، دروغ ونه وایئ او دا چې خپل کیس جوړوئ په هغې کې ډېر زیات محتاطه اوسئ. هغه بخشونه انتخاب کړئ چې تاسې د پناهندګۍ دلیل کېږي. په دې هر جز باندې چې ما خبرې وکړې دا لازم دا دی چې زه باید ټول تاسو ته تشریح کړم، خو زه متاسفانه دلته غټ ویډیوګانې نشم اپلوډولی او تاسو ته همیشه وایم لطفا افغانانو ته غلطې مشورې مه ورکوئ. ښه وخت ولرئ. الله په امان.